د رڼا ټلویزیون قدرمنونکو سلام. زه اوس د شپې شاوخوا 10 بجې د کابل ښار څرخي پلس سیمه کې د روږدو کسانو په یو ملکي روغتون کې یم چې نن شپه شاوخوا 9 بجې د پاکستاني جیټ الوتکو لخوا پرې بمبار وشو. په دغه سیمه کې فقط همدغه روغتون و، هیڅ کوم نظامي مرکز نشته. دا تاسو ګورئ دلته چې اورلګېدنه رامنځته شوې ده. متاسفانه په دغه بمبار کې یو شمېر پولیسي وګړو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ځینې کسان شهیدان شوي، ځینې ټپیان دي. اوس په دغه سیمه کې دا اور دی او اطفایه راغلی تر څو پرې اور مړ کړي. دا چې څومره کسان شهیدان شوي او څومره ټپیان دي وروسته درته سرشریک. نن شپه شاوخوا 9 بجې د پاکستاني پوځي رژیم د جټ الوتکو په وسیله د کابل ښار څرخي پله سیمه کې د روږدو ناروغانو یو ضربسریز روغتون په نښه شوی دی چې په دغه پیښ کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سیمه کې د دغه روغتون دننه اوس اورلګېدنه هم رامنځته شوې ده. کاملا یو ملکي روغتون دی. كان امید است حالا تقریبا شهیدان ما کشیدیم. کم امید است، کم هزار بستر امید است، هزار بستر است، هزار بستر ابن سیناست. دیگه شهیدا بسیار زیاد است. سالون اول دوم کم امید بمباردمان کرده، شهیدا بسیار زیاد بود، زخمی‌ها را کشید. انشالله استدی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساعت 8 شب بود که از طرف تایرهای پاکستانی یک حمله شد در کمپ امید. تقریبا 2000 مریض موجود بود و فعلا تعداد زخمیات و تلفات معلوم نیست. شهیدا بسیار زیاد است و کل مریضا را تلف شده. کندهار وروسته چې د پاکستاني پوځي رژیم جټ الوتکو هلته هم د روږدو کسانو یو روغتون پراخ کړ. نن یې شاوخوا د شپې 9 بجې د کابل څرخي پله په سیمه کې د روږدو کسانو یو روغتون پراخ کړ. په همدغه روغتون کې زرګونه کسان بستر وله. ما مخکې د عامې روغتیا وزارت له بیان ښاغلي ډاکټر شرافت زمان سره هم خبرې وکړې. د دغه روغتون د صحي مسؤل سره مې هم خبرې وکړې. دوی ویلې چې شاوخوا 2-3 زره کسان دلته بستر وله او په کوم نقطه کې چې دغه بریج شوی دی چې اوس اورلګېدنه رامنځته شوې ده شاوخوا 2500 کسان حداقل بستر ول چې ممکن د ټپیانو شهیدانو شمېر له 200 څخه هم زیات ووسي. الرحمن الرحیم. نن ماسخوتانه د پاکستان پوځي رژیم له لوري زموږ یو روغتیایي مرکز هدف ګرځېدلی چې په هغه کې له موږ سره 3000 څخه پورته معتادینو شتون درلوده. دغه معتادین چې د مرکز کابل د ولایت څخه انتقال شوي وو دلته په دغه روغتون کې د دوی درملنه ترسره کېدله. بدبختانه چې کوم سالونه او کوم ځای هدف شوی ده هغه تقریبا 200 څخه پورته مظلوم معتادین پکې شتون درلوده چې هغه هیڅ کوم نظامي دلته شتون نه درلوده او زموږ ولسي وګړي دوی په نښه کړي دي. په لومړي سر کې تقریبا 2.5 څخه پورته موږ ټپیان له دغه ځای انتقال کړي. لا هم زموږ د ژغورنې ټیمونه په دغه سیمه کې شتون لري او لا هم هڅه کوي چې کوم ټپیان دغه انتقال کړي روغتیایي مراکزو ته. البته په عمومي توګه باندې څومره چې د شهیدانو اندازه ده کوم سالون چې هدف ګرځېدلی تقریبا 200 څخه پورته معتادینو هلته پکې شتون درلوده چې هغه د درملنې لپاره دلته راوړل شوي ول او ځینې مراحل خلاص شوي ول. په نهایي مراحلو کې دا هدف ګرځېدلي دي. بل کس پکې ورچی بس دی. پوځي رژیم د جټ الوتکو لخوا بمبار شو. دلته کاملا یو ملکي سیمه ده او روږدي کسان دي چې متاسفانه یو زیات شمېر کسان په دې کې په دغه پیښ کې په شهادت رسېدلي. زیات شمېر ټپیان دي. اوس دلته اورلګېدنه هم رامنځته شوې ده او نور جزئیات به وروسته تاسو سره شریک. دلته د پاکستاني طیارې الوتکې دلته دغه کو بمبار وکړو چې تقریبا د موږ انډیوالان 1000 کسان شهیدان شوي دي او دغه لاندې دی د خاورې لاندې دی. اوس خلک چالو ده چې هغه وباسي انشاءالله.
الله الرحمن الرحیم وجه الله ذاکري باندې شیطاني وزارت اړوند د روغ د ګلو د تلاوي د برنامې تخنیکي مشاوره دا چې ونیم ته بجې چې موږ خبرو چې دغه شبخانه باندې برید شوی دی د پاکستان په طرفه کله چې موږ ځان راوړل په ماغول وختونه کې دغه شبخانه تقریبا 3 زونه ډېر مریضان درلودل چې کله موږ راورسېدلو دغه وار ټول ور نیول چې دغه کې تقریبا 300 مریضان وو په دغه 300 مریضان د روغ مریض په لپاره نشته تاسو خپل ګورئ چې شهیدان موږ راوباسو انتقالوي شبخانو ته خپل ځین انتقالو کوم زخمین چې دغه په ماغول کې انتقال کړی دي اتفاقیان هم راغلي دي امریکایي بدن ټول راغلي دي چې اتفاقیان راغلي دي د ور پر راغلي دي امبولانسونه هم راغلي خو طرفات به هیڅ ټول مریضان دي نه کوم نظامی دي نه په کوم نظامي شته سره د مریضانو لپاره کې پولیس کوم نشته نو دغه ځکه فعلا په مریضان اوس موږ په انتقال کې دي شهیدان په انتقال کې دي نو د طرفاتو پته ورسته موږ تم لګيږي ځکه اوس موږ شبخانه لغه نه دي نو ابو چې ورسته به معلومات کړو په دغه روغتون کې هیڅ هم جوړ نه دی پاتې ډېر رانه شوی تر اوسه پورې هم د شهیدانو د انتقال په حالت کې دي چې ټول روغ دي او ولسي کسان دي بسم الله الرحمن الرحیم زه د کابل ولایت اوسیدونکی نن تقریبا 9 بجې شاوخوا د پاکستان مرتد رزیل رژیم په پلچرخي ساحه کې د معتدینو په یو شبخانه باندې بمبار وکړ چې دلته ډېر مالی او ځاني تلفات اړولي دي دا تاسو ګورئ چې اوسه پورې اور لګیا دی او په دې کې تقریبا 2000 شهدا موږ لرو نو بس الله پاک دې ذلیل او برباد کړي نه روژې ته ګوري نه مسلمانۍ ته ګوري نه ښځې نه ماشومان نه سپین نه ځوانان یو تم نه ګوري نو هغه د اسرائیل کارنامې کوي الله دې دی تباه او برباد کړي او موږ انشاءالله د دې انتقام اخلو د دولت سره موږ ټول خلک اوږه په اوږه ولاړ یو انشاءالله نو کمپو دلته دوی وسیدل د دوی په پاکستاني رژیم پر دغه شبخانې باندې بې رحمانه بمبار کړی دی چې زیات کسان شهیدان شوي دي زیات کسان ټپیان شوي دي نور الحمدلله انشاءالله موږ اوس په کار اخته یو ټوله ترتیب برابر امبولانسونه راغلي دي کوم کسان چې دي هغه مو شبخانې ته انتقال کړي دي هغه شهیدان کسان چې دي هغه مو هم ایستلي دي په دغه کمپ کې د بیلابیلو اعمالو له مخې چې موږ ته راکړل شول 2000 تر 3000 حتی 4000 روږ د ځوانانو ډېری د دغه ځوانانو تر 2-3 مرحلو درملنه شوې وه او تمه وه چې په دغه کوچني اختر کې تر بشپړې درملنې وروسته خپلو کورونو ته ولاړ سي او اختر له خپلو کورنیو سره ولمانځي په دې کې ډېری شمېر ځوانانو او په ټوله کې ولسي وګړي وو چې د نن شپې په دغه ړانده بمبارۍ کې په شهادت ورسېدله ممکن چې د تلفاتو شمیره د شهیدانو شمیره نور هم لوړه واوسي او دلته موږ د مسؤلین سره خبرې کړې ویلې چې تر راتلونکو ساعتونو پورې به تر اوسه پورې هم امبولانسونه د شهیدانو او همداراز د ټپیانو د لېږدولو په حال کې دي په دغه کمپ کې ډېره جاري شوې ده او ډېر سرعت هم شته دي چې ټول ولسي وګړي دي